خاوند مې د شپې یو زیتون د ژبې لاندې ږدي او بیا راباندې ټوله شپه بازنګړي اړوي. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګوګړي نشان ووهئ. مننه. د شپې که غواړئ چې په ښځه باندې سمې بازنګړي واړوئ او سمې توبې ترې پورته کړئ، دغه یو شی یعنې زیتون د ژبې لاندې کېږدئ. د دې نسخې تر ټولو بهترینه طریقه دا ده چې تاسو د ویډیو تر پایه راسره اوسئ ترڅو په مطلب ښه ځان پوه کړئ. که غواړئ چې تاسو خوندور سیکس وکړئ نو دا کار وکړئ. هر نارینه او هر ښځینه دا یو خواهش لري، یو ارزو لري ترڅو په کوروالي کې دواړه انزال شي، یعنې دواړه انزال یا هم خلاصېدون ته ورسېږي. دغسې ډېر اکثره په سلو کې 80% خلک داسې شته چې مېرمنې نشي انزال کولی. د دې لپاره تر ټولو بهترین کار تاسو داسې کولی شئ. هر ټیم چې تاسو کوروالی کوئ، تاسو کولی شئ د غرمې له خوا نه تاسو دغه یو خواړه وخورئ. کولی شئ 3 دانې زیتون، هغه هم تازه، له هغه سره نیمه کاشوغه ادرک د بادامو سره یې ګډ کړئ. دا نسخه په دې طریقه تاسو استعمالولی شئ. د زیتونو تیلو سره به یې هم مکس کړئ او دې سره به تاسو شوده واچوئ. یعنې لومړی تاسو 3 زیتون کړئ. که د زیتونو عدد که لږ زیات هم شي نو کوروالی به مو نور هم مضبوط شي. یعنې 3 دانې یا هم 5 دانې زیتون، نیمه کاشوغه وچ ادرک، له هغه سره تاسو 15 یا 10 دانې بادام ګډ کړئ او له زیتونو تیلو سره مکس کړئ. دا به تاسو داسې مکس کړئ لکه اچار. له هغه وروسته به تاسو دا پخو شودو ته ور واچوئ او بیا به یې تاسو د ډوډۍ نه وروسته وخورئ. که چېرته په نهار یې وخوړل شي نو فایده یې نوره هم زیاتېږي. او که چېرته مو ډوډۍ د غرمې خوړلې وي، یعنې د غرمې ډوډۍ مطلب دا چې تاسو کله د غرمې له خوا نه دغه خواړه وخورئ ترڅو 15 ساعته یا 6 ساعته شپې ته پاتې کېږي، ستاسو بدن کې به سم اور بل شي او بیا به ټوله شپه په مېرمنې باندې پورته پښې جګوئ. دغه نسخه ټول اکثره خلک هندوان استعمالوي، ځکه هندوان ډېر ګرمجاذه دي او هر ټیم کوروالي کې دغه نسخه استعمالوي. د بدن نورو ځایونو ته هم ګټه رسوي، خو تر ټولو بهترینه نسخه یې دا ده او ګټه یې دا ده چې هر هغه سړی چې په جنسي قوت کې ډېر کمزوری وي دا نسخه استعمالولی شي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.